ښکلې منظرې دا هم تاسو ننداره کوئ ورسره په خوا کې د دې سیمو د خلکو سره هم خبرې کوو. شیمل د کلي اوسېدونکی شیمل د کلي اوسېدونکی خوشحاله اوسئ. دلته د کلي یو مخور را سره ناسته له ده سره به د دې کلي په دود دستور باندې هم خبرې کولو. دلته ما یو کس ته یو کاټ اچولی دی، یو کال بعد ما ته راغلی د 100 کاټ. Subscribe our YouTube channel. درنو لیدونکو د خپرونو په لړ کې دا ځل راغلي یو د دره نور ولسوالۍ ته. د دره نور ولسوالۍ د مختلفو سیمو تاسو ته موږ ښکلې منظرې دا هم تاسو ننداره کوئ ورسره په خوا کې د دې سیمو د خلکو سره هم خبرې کوو د دوی دود دستور د دوی د عنعناتو په اړه. زموږ هدف او مقصد هم همدا ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو سیمو څخه خوند واخلئ، د هغوی نندارې وکوئ. دره نور ولسوالۍ وروستۍ سرحدي ساحه چې د ولسوالۍ اخري ساحه ده، دې نه اخوا نور د دره نور مربوط کومه ساحه نشته، شیمل کلی نومیږي. د ځینو خلکو او د ځینو ملګرو سره دلته موږ مرکې لرو، هغه هم تاسو ننداره کوي. زموږ د یوټیوب چینل خپرونې له همدې ادرسه تاسو کتلی شئ. موږ وڅارئ د افغانستان د مختلفو سیمو څخه تاسو ته موږ ښکلې منظرې ښکلې نندارې در وړاندې کوو. تر پایه له موږ سره واوسئ، زموږ ملتیا وکوئ. بیا هم درته ښه راغلاست وایو په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. درنو لیدونکو دلته د کلي یو مخور را سره ناسته، له ده سره به د دې کلي په دود دستور باندې هم خبرې کوو، له دوی سره مرکه کوو. په لومړي سر کې د خپل نوم راته ووایه. زما نوم عظمالدین دی او د شمول کلي او د حکیم آباد کلي کې اوسېږو. دې ځای کې څومره وخت کېږي چې دلته اوسېږئ؟ تقریبا داسې 25 کال کېږي چې دلته اوسېږو. 25 کاله چې دلته اوسېږئ. ځینې دودونه چې شاید د ښار سره فرق ولري، هغه که د ودونو وي، د اختر یا د نورو سیستمونو وي، که هغې په باره کې لږ وضاحت راته راکړئ. صحیح ده، خو زمونږ د کوم چې ودونه چې کوم دي نو پخوا چې کوم وو بل رقم وو. اوس چې دی د دغو سره برابر دي. اوس ښار کې چې څنګه ودونه کېږي هماغسې دلته هم کوو. دلته لکه واده یو زلمی یو څوک وه ښځه کوي په لومړي سر کې، د هغوی د ولور څه سیستم ده دلته د ښار خو معلوم ده، ځینو سیمو داسې معلوم وي چې هلته ولوري ټاکلی ولور معلوم وي که نه. دلته هم داسې نغدې پیسې ولور ده که نه بل څه دي؟ پخوا خو داسې غواګانو داسې هغه ورکوو که نه، 2500 1500 داسې غواګانې ورکوو. اوس چې دی اوس تقریبا د 15-16 کاله مخکې نه دا زموږ کلي کې داسې یو تړون شوی دی، هغې کې 2 لکه روپۍ کالدار یې زموږ اخیستو. اوس چې دی 2 لکه روپۍ 1 لک روپۍ افغانۍ. اوس افغانۍ دی، مخکې کلدار 2 لکه، اوس 1 لک افغانۍ. امکانات د دې شته د موټرو د نورو څه؟ د موټر خو به امکانات شته لږ شان دي. د سړک چې دی زموږ ډېر خراب دی او موږ چې د ښار ته رسېږو کوم چې دغه یې که نه مریض وي هغې د ډېر تکلیف او زحمت ډېر موږ په عذاب وي دغه نه. سړک خو تاسو ته معلومه دی چې سړک ډېر خراب دی. سړک خراب دی، او کلینیک نه لرو دلته، کلینیک هم نه لرو دلته، او مکتب هم نه لرو دلته. مکتب نشته. اصلي خلک چې کوم دی نو داسې بېسواد غوندې دی دلته. او دلته چې دی بیا د مریضتیا چې کوم وشو موږ ډېر تکلیف ډېر زیات ده. ولسوالي هم در نه لرې د ښار خو بیخي لرې؟ بلکل همداسې دی. موږ لیدونکو ته یا له دولت نه کومه غوښتنه تاسو شئ؟ الله تاسو ته عزت وکړي چې دلته رسېدلی موږ زموږ دغه ساحه هم ولیدله او دلته چې دی موږ مشکل تاسو ته معلوم دي چې زموږ د سړک او دغه ډېر مشکلات دي، د مکتب او سړک او د ډېر مشکلات دي. نو په دې هیله چې مسؤلین هم دغه برخې ته ډېر زیات متوجه اوسي، ځکه دغه مکتب د ټولو حق ده، هغه که وړوکی ده که ځوان ده او که په هره سیمه د افغانستان کې دي، نو هغه خامخا د دې حق لري چې هغه ته د مکتب زمینه برابره سي، هغه ته د روغتیایي سیستم برابر اوسي، ښه سړک د ورته برابر اوسي، او ځکه دا په دولت باندې حق ده. ستاسو اصلا د ستاسو خلک چې دی که نه ستاسو ژورنالستان دلته نه رسېږي همداسې لار کې راتاوېږي. دا د موږ خو راغلو اولنی ځل دی چې ته راغلې او موږ سره مرکه دې وکړه. ډېر خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم وخت راکړ. تاسو ته هم درنو لیدونکو موږ سره اوسئ، خپرونه را سره وګورئ.
وروره ستړی مه شي. سلام علیکم وروره، ښه په خیر یې. سمیع الله عزیز یم، زولرستان یو ټن کاریګر تخنیکي برخه کې. ډېر ښه. ډېرې خبرې سره نه کوو، صرف د دې په باره کې موږ غږیږو چې دغه د برېښنا ډیم چې دلته جوړ شوی دا د چا لخوا جوړ شوی. تاسو لږ په باره کې معلومات راکړئ چې څومره وخت کې جوړ شوی دا، د چا لخوا جوړ شوی دا، دغه پروژه چا تطبیق کړې او د څومره کورونو لپاره دا د برېښنا ظرفیت لري؟ ها، دا چې دی د جنوبي کوریا د خوا نه فنډ ورکول شوی دی او NDP سر ته رسولی، سره زولرستان چې دی تطبیق کړی دی، لکه زولرستان چې جوړ کړی دی تطبیق کړی دی. نو دا درې اپشن دي، یو چې دی اوبه دي او بل چې دی مرض برېښنا دی، سولر د خوا نه. لکه په هم وحاله باندې هم درې واره کار کوي، سولر هم کار کوي، اوبه هم کار کوي او جنریټر هم کار کوي. نو دا 2 کاله کېږي چې سر ته رسېدلی دی او 2000 کورنۍ ته برق ورکوي. دا څومره برق دی؟ د دې تولید څومره دی؟ څو میګا واټه ده؟ تولید یې 340 کیلو واټه ده او د 2000 کورونو ته برق ورکړی دی. د دې سیستم داسې موږ ته معلومات شوي دي چې د نورو شبکو نه یا د نورو برېښنایي شبکو نه دا سیستم لږ تغییر کې دی که نه. داسې ویل کېږي چې د دې داسې یو څه د کارت سیستم ده یا یو څوک چې برېښنا تولید استعمالوي نو د هغوی لپاره یو حد ټاکل شوی دی چې هغه حد نه سیوا دوی نشي کولی چې دا برېښنا دې په باره کې معلومات راکړي. بالکل واقعیت خبره دا د دې میټرې دي، د دې میټر د دغې سیستم دی، موبایل سیستم. 100 روپۍ د موبایل کې کارت راچوي چې کله هغه ستا کارت موبایل کې ختم شي ته زنګ نشي وهلی. همداسې میټر کې هم کارت راچول کېږي، سیریل نمبر موږ ورکړی دی، هغه سیریل نمبر راوړي، موږ ورته کارت اچوو، بیا ترې پوښتنه کوو چې د 100 روپو کارت درته واچوو، د 1000 د 500 د 5000 د 10000 چې در څونه هغه اچوي، بیا ترې پیسې اخلو، سیریل نمبر ورکوو، هغه خپل میټر کې لکه په شکل د موبایل دایر کېږي، چې دایر شو کېږي هغه کارت چې دی خپل د میټر کې داخل شو، هغه خپل مصرف کوي. چې کله د دې کارت خلاصېږي خپله، چې کله خلاصېږي اتومات دا برق قطع کوي په دا میټر. نو کور والا ته دا مطمئن کېږي چې زما برق قطع شو، برق خلاص شو، یعنې پیسې خلاص شو. هغه مجبور مکلف دی چې بیرته دلته راشي ځان ته کارت واچوي. یو سړی داسې کېږي چې په یو میاشت کې 2-3 دفعې کارت استعمال کړي، مشکل خو نه لري؟ نه، هغه هېڅ مشکل نه لري، هېڅ مشکل نه لري. هماغه یو حدود د هماغه یو دغه دی، یعنې مصرف د هغه په خپل غاړه ده. او مصرف یې خپل غاړه. ښار کې داسې دی مثال خبرې د 10 کیلو واټ او د 10 کیلو واټ نه چې زیاتېږي که نه، هغه خپل فیصدي به زیاتېږي. صحیح ده، لکه 15 روپۍ کیلو واټ یا 9 روپۍ یا 10 روپۍ ته ځي. نه، دا خپل هماغه مقدار دی، 15 روپۍ کیلو واټ دی، چې څونه مصرف کوي هماغه خپل کیلو واټ دی. په اټکلي لحاظ باندې داسې د یو کور مصرف د میاشتې په حساب څومره راځي شاوخوا؟ که حقیقت را باندې شمول کې دا کم ساحه کې چې موږ اوسېږو، صحیح ده، دلته ما یو کس ته یو کارت اچولی دی، یو کال بعد ما ته راغلی دی 100 کارت. 100 کارت یعنې دومره کم استعمال، یعنې دلته استفاده نه کېږي. ولې دلته هوا یخه دی او ګرمي نه استعمالوي، اوتو نه استعمالوي، کالو ماشین نه استعمالوي. نو په دې لحاظ دلته مصرف کم دی. موږ هر وخت هر څوک چې دلته راځي دا غوښتنه یې لرو، دا خواهش یې لرو چې تاسو مصرف وکړئ. دا برق دی، دا یعنې تولید زیات ده، تولید زیات دی او مصرف کم دی. موږ همدا دغه کوو چې مثال خبره ګرمي استعمال کوئ، تاسو بل شی استعمال کوئ د برق، دا تاسو غر نه لرګي راوړي، مثال خبره اور پې لګوئ، د دې نه دغه کوو چې دا مه کوئ، همدې برق نه استفاده وکړئ. برق نه استفاده وکړئ. لکه برق زموږ ډېر دی، مصرف دلته کم دی. په دا لاندې درو کې لکه لاندې درې چې بلته لږ مصرف زیات دی. نو تاسو دغه تنخواه دا معاش دا د چا لخوا ده؟ دا خپل شرکت د خوا نه اخلو، زولرستان د خوا نه اخلو. موږ د زولرستان کاریګر رسمي، موږ د هغې د خوا نه اخلو. بیا زولرستان چې دی حمایه کوي NDP، ولې دا د NDP پروژه ده، هغې حمایه کوي. ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړو، د دې باره کې دې راته معلومات شریک کړئ. خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسئ. تاسو د رینور ولسوالۍ له بېلابېلو سیمو خوند واخلئ، له موږ سره اوسئ. که لومړي سر کې خپل ځان وپېژنئ. زه د ننګرهار ولیان نه د رینور ولسوالۍ نه د شمول کلي نه د عبدالولي خبره کوم. عبدالولي خان، د څومره وخت کېږي دلته اوسېږي تاسو؟ والله که موږ زموږ عمر دلته تېر شو، دلته پیدا شوي او دلته لوی شوي یو که نه، دلته بیا سپینګري کېږي، خپل وطن دی. د راشه درشه د ورکړې د دې په باره کې که راسره وغږېږي؟ بس خیر اوسي، مننه. دې په باره کې موږ کې لکه چې هر چا دغه ډېر دغه واده کې هم دغه یو خرچه هر څه ډېر وګڼه، اول لکه چې دغه لږ ضعیفه شوی دی او بس څوک چې
ډېر دغه مالدار خلک یې که نه بیا هغسې وادونه کوي چې مالدار خلک نه یې که نه بیا هغسې اوس د پیسې کې مشکل پیدا شوی دی غریبۍ کې مشکل پیدا شوی دی دلته او د غریبي شته نه به پیسې شته زموږ دغه یو سلطلانو ورو دام لکه چې غلی وهل څه کال موږ ډېر خلک مشکل سره مخ شوي دی دغه ملګری را سره ولاړ دی ترې ځان وپېژنه زما شاد خان نوم دی د رینور د ولسوالۍ اوسیدونکی وایم که شیمل د کلي اوسیدونکی شیمل د کلي اوسیدونکی خوشحاله اوسې اباد اوسې کیمرې ته ګوره داسې خوش طبیعته راته ښکارېږي ډېر زیاته څنګه خوش طبیعته وطن هم دغسې دی وطن هم دغسې دی یعنې ټول عمر خوشحاله خوشحاله خدای تاسو دلته ډېر اوسېږي که نه ښار طرف ته تګ راتګ هم نشته ولې نه هلته هم دی دلته هم دی داسې خو نه دی وطن له وطن هم همدا دی نور مزدورۍ خلک د ویډیو نه مخکې د ملګرو لږ په عذابولې څنګه ګپ شپ ډېر لګی ورسره که څنګه نه زه وارخطا وم مال زوی مې مریض زم ما پرېږده جوس پسې راغلی او هلته د زوی مریض ماشاءالله بیا هم خوشحاله یې خور نه خوشحال وطن خوشحالي دی که مرتب موږ مرتب لرو مرتب لرو او ځای نه لرو مرتب تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی لکه دغه ماشومان چې اوس تاسو داخلوئ ځای شته ده نه داسې باغونه کې مرتب وایي بیا بیرته کورو ته ځي رسمیات لري استادان شته استادان شته معلمان شته رسمیات لري کله چې مرتب چې رالی دلته دوه په منځ کې خپل شخصیت پیدا کېږي دا مرتب بیا منځه ځي ډېره زیاته مننه چې دواړو راته وخت راکړه خپل وخت هم ضایع کړ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو زموږ د خپرونې هغه وخت هم پای ته رسېدلی دی د درنور ولسوالۍ د بېلابېلو ساحو ننداره تاسو وکوله تر بلې خپرونې سمسور علي نیازي ته اجازه ورکړئ خوشحاله اوسئ Thanks for watching.